سلامونه خونې کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. افغانستان د 1953 کال څخه په یو بې خبره جګړې کې ښکېل شوی دی. که څه موږ پیړۍ او پیړۍ وړاندې هم موږ په جګړو کې ښکېل وو. موږ 2000 کاله وړاندې اسکندر مقدوني سره ښکېل شوي یو. بیا وروسته تر هغه نورو امپراتوریانو سره ښکېل شوي یو. د هغه وروسته موږ بیا د عثمانیانو سره ښکېل شوي. د هغه وروسته موږ د ایرانیانو سره ښکېل شوي. د هغه وروسته موږ چنګیزیانو سره ښکېل شوي یو. د هغه وروسته موږ انګریزانو سره ښکېل شوي. د هغه وروسته موږ د روسانو سره ښکېل شوي یو. د هغه وروسته موږ په امریکایانو سره ښکېل شوي یو. دا د پیړیو څخه را روانه ده او دغه جګړه امکانات هم نشته چې موږ په دغه ډېر نږدې کلونو کې د افغانستان کې چې کوم روانه جګړه ده دا جګړه ختم کړو. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې آیا افغانستان ته نوي پروژې را روان دي، آیا افغانستان ته نوي تاوتریخوالی به را روانه واوسي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو. هیله مند یم چې یو څه مو په دې ویډیو کې هم ترلاسه کړی اوسي. زه تر اضافي خبرې تېرېږو پر موضوع باندې خبرې کوو. که د تاریخ پر بنیاد باندې خبرې وکړو، موږ د اسکندر مقدوني څخه چې حدوداً 2000 کاله مخکې تاریخ لري، د مخکې تر میلاد هم هغه تاریخ لري، د هغه څخه چې کوم جګړه سوې ده په هغه کې هم ویل سوي دي چې خو په کتابو کې لیکلي دي چې موږ په افغانستان کې د افغانانو سره ښکېل سوي یو او هغه په لومړي ځل هم دوی چې د افغان کلمه استعمال کړې ده، دوی په اسکندر مقدوني کتابو کې هم د افغان کلمه استعمال سوې ده. یعنې هغه وخت کې موږ په دغه سیمې کې موږ ژوند کولو او دغه سیمې څخه د امپراتوریانو د هر هغه کس چې موږ په وړاندې په زوره یې بغاوتونه کړي، د هغه په وړاندې موږ درېدلي او هغو سره مو هم ډغره وهلې ده. دا پخواني کوم جنګونه چې وه هغه زموږ خپله جنګونه وه او هغه موږ خپل په سیاست باندې موږ لوبوله. که هغه بیا راسو په هند باندې مثلا پر فارس باندې چې کوم پاچاهي د غلجیانو او د ټولو افغانانو امپراتوریانې پر ایران باندې وه، که بیا هغه څخه تېر سو بیا پر هند باندې، که د هغه څخه بیا تېر سو پر انګلستان سره چې کوم جګړې وي او بیا د انګلستان سره چې موږ جګړې وسي، تر هغه وخته زموږ جګړې چې وه دا زموږ خپل سیاست و، موږ خپل په بودیجو باندې و، موږ خپل په کارو باندې وه. خو وروسته تر هغه باندې چې کومې جګړې سوي دي دا زیاتره یو نیابتي جګړې وي. دا ټوله د نورو نړیوالو استخباراتي پروژې وي چې په موږ باندې حملې سوې، که هغه د روسانو سره جګړه وه، که هغه بیا د امریکایانو سره جګړه وه، که هغه روانه جګړه ده. دا ټول استخباراتي جګړې دي او موږ په دې کې یو ناهیلان سوي جګړې سره او یو بې هدرسه جګړې ته موږ مخ یو چې هېڅ هدرس معلوم نه دی چې موږ د چا سره جنګېږو او زموږ آینده چیرې روانه ده، موږ د چا دپاره جنګېږو، موږ څه غواړو او زموږ هدف هم پکې معلوم نه دی. دا جګړه دا حدودا د 1953 کاله څخه چې کله ملت بابا محمد ظاهر شاه په واکمن و د هغه څخه شروع سوې ده او تر ننه پورې دا جګړه په یو نوم په بل نوم باندې دا جګړه روانه ده. ښه، نن پر دې باندې خبرې کوو یا چې دا اوس خو موږ ولیدل چې اوله پروژه چې د تروریستي پروژه وه هغه ته یې د مجاهد نوم ورکړو، صحیح شو. بلې بیا د طالب نوم پکې ورکړو، د طالب نوم یې ورکړو بل تروریستي او درېیمې ته بیا اسلامي حکومت اوس هغه داعش چې دی دا ورکړی. زیاتره هم توجه پر دغه باندې ده چې دا اوس کې چې کوم نوې پروژه را روانه ده دوی د داعش لپاره ډېر مارکیټینګ روان دی. دا د خراسان لپاره مارکیټینګ چې دی دا ما خراساني هستیم، ما افغاني هستیم، دا چې شی دی دا چې دی، دا ټوله پروژه چې دی د همدغه پروژې لپاره بازار موندنه ده، کار دی او هلته د تاجیک ځوانانو بېلوالی دی چې د پښتنو څخه جدا کړي تر څو وسې کړی دا په نورو هېوادو کې استعمال کړي. او بله چې کیسه چې ده دا اوس کې چې په څلورم خبره وکړم، دا اوس چې هزارګانو په ډېرو هېوادو کې دوی خوځان ته هزارستان جوړ کړی دی او دا بیرغ یې جوړ کړی دی او دا د پښتنو په ضد باندې دوی تبلیغات کوي. دا خپله ګوره دا خپله د دغه پروژې یوه برخه ده چې سبا ورځ کې که ناصر راځي که داعش راځي دلته هزاره چې دی یو د وژلو یو حاله اوسي چې هره ورځ کې د تاوتریخوالي او د خشونت او د داسې دپاره هزاره به دلته وژل کېږي، هره ورځ به وژل کېږي او د دوی دپاره یو وسله اوسي او په ټوله هېواد کې به داسې یو کس نه اوسي
چې بیا د دوی دفاع وکړي او د دوی ننګه وکړي. همدا اوس چې دا خلک په یو نوم باندې د افغان د نوم څخه جدا کېږي او دنې بیلي که هغه تاجک دی او که هغه مثلا هزاره دی، دا ټوله پروژه ده او دغه پروژې څخه ښکاري چې موږ یو نوې اعلان سوي جګړې او خواته روان یو او په هغه جګړې کې موږ ډېر نارواوې به ووینو او د هغه کې به ډېر وحشتونه او ظلمونه به ووینو. چې دا اوس کې هم ډېرتره د شمالي ټلوالې پخواني کسان چې دي په د دې پروژې په لټه کې دي، زیاتره یو تروریستیک کورنۍ په دغه لټه کې ده چې اوس یې کړی دغه پروژه واخلي او افغانستان ته یوسي او هلته چې دي د تاجک ځوانان چې دي پر دې باندې یو ځای کې او بیا د منځني د مرکزي اسیا هیوادو ته دا جګړه انتقال کړي. دغه ټولې ګنګوسې چې دي د دې څخه ښکاري چې موږ په یو بلې نااعلان سوي جګړې خواته روان یو. بله خبره دا ده چې زیاتره غربي هیوادو هم دا کوشش وکړو چې تاسو د پنجشیریانو یو کورنۍ را پیدا کړي او دغه تروریستي پلانونه ټول هغو ته په غاړه ورکړي. خو دا کس وسایده چې ویې کتل چې دا کس هېڅ هم نشي کولی. دوی په کلونو کې حتی یو پوسته هم ونه سویده چې ونیسي، یو پلچک هم ونه سویده چې ونیسي. نو دا د دې څخه ښکاري چې دا خلک لرې کوي او پر ځای باندې د یو څو کسان چې د اوسني حاکمانو سره یو ځای دي، دا خلک به جدا کوي او بیا هغه تروریستي ډلې ته انتقالوي. ځکه چې د پښتنو تجربه چې ده په دې جګړو کې ډېره ده، د تاریخ په اوږدو کې دوی جګړه کړې ده. نو دا جګړې رهبري به هم پښتنو ته په غاړه ورکړي او بیا به مرکزي اسیا هیوادو باندې د دې نه وروسته جګړه شروع سي. دا یو ناولې جګړه ده، همدا به یو ډېر بدبختونکې جګړه اوسي. لکه څنګه چې د امریکایي سناتور ویلو چې تر 50 کال راتلونکي دپاره هم په افغانستان کې به جګړه ختم نه سي. همداسې ښکاري چې دا جګړه به دوام پیدا کړي او موږ هېوادوال به ورځ تر بلې نور هم شهیدان ورکړو، ځوانان به وژنل کېږي او مندې به برې کېږي او ښځې به کونډې کېږي. دا هېواد به یو بلې نااعلان سوي جګړې په لور روان اوسي. هیله مند یم چې افغان ولس راویښ سي او موږ د دغه ناخبرې جګړې په لور باندې موږ مخه ونیول سي او دغه یو جګړو ته موږ یو نه سي. ځکه چې دا اوس د حاکمان چې دي همدغه هم دغسې زمینه برابروي، دا مدرسې چې ویني او دا د پوهنتون او د مکتب په ضد باندې دا کوم مبارزه چې ده، دا ټوله همدغه ته ښکاري چې موږ هېواد کې ټول راتلونکي نسلونه به ښه وحشي او د راتلونکو غربي هېوادونو د پروژې لپاره به آماده عسکر واوسو. دا و د نن ورځې ویډیو. هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.